عائشې وي سر خو زما مات شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو. ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. او د دغې ورځې نه په هغه باندې بیا تړه عائشه رضی الله عنها وایي وروسته به دا خبره کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وی ارمان چې د پیغمبر هغه خبره رښتینې شوې او ما له کفن نه کړی وی ما له غسل را کړی او په ما یې جنازه کړی وی او زه یې په خپلو لاسونو ښه کړی او پاڼو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان کړو هغه پې لاسونه اچولي ورجلاه تخطان فی الارض او دا خپې به دې زما سې باندې کمبل دې تو هغه کمبل هم ګرم شوی فقلت یا رسول الله ما اشدها علیک وی ما ورته یا رسول الله ته به د باندې ډېره زیاته کله چې اسامه بن زید رضی الله عنه مدینې ته راغی خبر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر بیمار شوی دی چې راغی او کور ته ورننوتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېهوشه پروت او چې کله په هوش کې راغی نو ده ته اشاره وکړه داسې ګوته یې ده طرف ته اوچتوله او خبرې یې نشوې کوله نو اسامه بن زید وایي چې زه پوه شوم چې زما دپاره دعاګانې وغوښتې نو اسامه بن زید رضی الله عنه دا لښکر د جرف علاقې نه بیا واپس راغلی دی او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لښکر په خپل خلافت کې بیا تیار کړی و او جنګ له یې لېږلی د دې نه بعد اوس یو موضوع ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رخصتېدو وخت رانږدې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړي و آخري وخت کې او څه یې نه وکړي دا وبیانو دعوت د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او خصوصا جزیرة العرب کې خو اسلام بالکل په زور او شور کې او خلک په اسلام کې ډلې ډلې راننوتو او دین اسلام په ټولو دینونو باندې الله زورور کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہواري پوره شو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر هغه څه بیان کړه چې ما درلېږلي دي هغه یې پوره بیان کړو هغه عظیم انسان چې 30 کاله مخکې راپاڅېدلی و د هغه ذمہواري پوره یې کړه خو څه په ناشنا طریقو سره یې پوره کړه ضرب برابر کوتاهي د هغه نه په دې ذمہوارۍ کې نه شي دومره غټ سړی چې د دنیا نه ځي د یکدم نه ځي څه نښې راښکاره شوي وي چې د هغې نه پته لګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو والی دی دومره غټ انسان داسې یکدم خو نه ځي چې بس مړ شو خبره ختمه شو نه بعض نښې راښکاره شوي زه تاسو ته یو څو نښې ذکر کوم یوه نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې هم پته ولګېده مسلمانانو ته هم الله دا خبره اشارتن وکړه چې دې پیغمبر کار پوره شوی دی او هغه د سورة النصر نازلېدل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا پیغمبر چې کله د الله مرسته راشي او مکه تاسو فتح کړه او خلک په دین کې ډلې ډلې ورننوځي نو اوس د الله پاکیانې ډېرې بیانوه او بخښنه ترې ډېره غواړه په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د ځان سره به د عبدالله بن عباس کېنو دا وړوکی هلک نو چا په اعتراض وکړو امیر المؤمنین ته دې کېني ځان سره مشران کسان تا سره ناستې دي خو زموږ زامن هم شته چې دې کېني بیا زموږ زامن دې هم کېني ستا په مجلس کې نو هغه یو مجلس جوړ کړو او وی دعاه مع اشیاخ بدر الله اکبر د بدر بوډاګانې را جمع کړو یعنې د بدر په غذا کې چې کوم صحابه کرام شریک شي او د عبدالله بن عباس یې کېنو او بیا یې تپوس وکړو اذا جاء نصر الله والفتح باره کې تاسو څه وایي دې صورت کې څه ته اشاره ده بعض ویې دې کې خو واضح ده چې الله موږ ته وایي چې حمد وایي او بخانې ډېرې غواړئ چې کله تاسو ته مرسته میلاو شي بعض وایي موږ څه نشو ویلی بعضو څه وایي بعضو څه وایي امیر المؤمنین عبدالله بن عباس ته څه وایي وی
زه خو دا وایم چې هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه له. دی صورت کی اشاره ده دې ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والا دی، نیټه پوره شوې ده، الله ورته هغه نیټه وښوه. عمر بن خطاب وی دقه زه م وایم ما اعلم منها الا ما تقول. دقه خبره زما ذهن کې مونده، بیا یې ورته وویل دې دپاره زه دې دلته کښېنوم. اوس څنګه به هغه انسان په قرآن نه وي پوهه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دعا غوښتي چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. یا الله په دین یې پوهه که، په قرآن یې پوهه که. خو سوال دا دی چې دې کې کوم ځای کې اشاره ده چې ستا ژوند ختمېدو والا دی. امام ابن القیم رحمه الله وایي ډېره فایدمنه خبره هغه ذکر کړې ده په زاد المعاد کې، په نورو ځایونو کې هم د هغه په کتابونو کې شته. وایي هر کله چې یو غټ کار ختمیږي نو په اخره کې الله د استغفار امر کوي. څنګه؟ مونځ چې ختم کړو مونږ څه وایو؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مجلس نه چې مونږ پاسو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حج چې کله ختم شي الله وی ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. دې کې اشاره دی ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غټ ژوند د دعوت او د جهاد دا هم ختم شو نو ای پیغمبره اوس بخښنه د الله نه ډېره غواړه، ځکه چې د هغه سره د ملاقات وخت یې نږدې دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وی کله چې دا آیت نازل شو دا صورت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله لمونځ کو نو په رکوع په سجده کې به وی سبحانک ربنا وبحمدک اللهم اغفر لی. هغه آیت باندې عمل کو فسبح بحمد ربک واستغفره، پاکی وایه سره د حمد د الله نه او بخانه ترې وایه. نو دا به بیا په رکوع په سجده کې او عام حالاتو کې به هم وي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا یو نښه ده او دا فایده ده کې اخرنی صورت چې مکمل نازل شوی دی کوم صورت دی؟ هغه صورت النصر دی. یو نښه دا ده. بله نښه هر کال به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام سره د قرآن اړو پورا په رمضان کې هر کال په رمضان کې به یو پیر د جبریل علیه السلام سره د قرآن پورا اړو. خو په کوم کال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو یا کله چې وفات کېدو نو اخرنی رمضان چې و هغې کې قرآن دوه پیرې اړولی او دې کې اشاره دې طرف ته ده. په صحیح بخاري کې حدیث دی عایشه رضی الله عنها، بلکې په صحیح مسلم کې هم شته. وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها ته په غوږ کې یو څو خبرې کړې او د دې تذکره به راشي انشاءالله. یو خبره ورته دا کړې وه ان جبریل کان یعارضه القرآن کل سنة مره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل جبریل به ما سره قرآن اړو هر کال یو پیری وانه قد عارضني به العام مرتين او دې کال له ما سره دوه پیرې اړولې ولا ارى الاجل الا قد اقترب. او لور ما ته داسې ښکاري چې دنیا نه زما د تلو وخت هغه نږدې شوی دی. فاتقي الله واصبري، په ځان کې تقوا پیدا کړه او صبر به کوې. صبر دا یو نښه په دې دلالت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والا دی. یو بله نښه په صحیح بخاري کې دا حدیث دی او امام احمد هم راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر رمضان کې څو ورځې اعتکاف کو؟ لسو ورځې. فلما كان العام الذي قبض فيه، هغه کال چې په کوم کال کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی اخرنی رمضانو اعتکف 20 يوما، 20 ورځې اعتکاف کړی.
خو دا هم دې طرف ته اشاره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو واله دی. څلورمه نښه به دا ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخري وخت کې د عباداتو له سم زور ورکړو. او ځکه حدیث کې راځي، امام نسائی دا حدیث راوړی، عبدالله بن عباس وایي کله چې دا صورت نازل شو سورة النصر، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اسې به هم ډېر محنت کو، وایي چې دا صورت نازل شو نو د آخرت په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم کوشش شروع کړو. او دا هم یوه نښه ده، دې طرف ته پکې اشاره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والی. پنځمه نښه به دا ذکر کړو، په ډېرو ځایونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ډېرې اشارې کړي دي چې زه د دنیا نه تلو والی یم. حجة الوداع کې مونږ ونه وي، ځای په ځای به یې دا وي، لتأخذ أمتي منسكها لتأخذوا مناسككم خذوا عني مناسككم. زمانه د حج طریقې زده کوي، زمانه حج زده کوي. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نو کیدی شي چې د دې حج نه بعد زه بل حج ونه کومه. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. کیدی شي دې کال نه بعد زه تاسو سره ګورې بیا میلاو نه شم. لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. کیدی شي دې کال نه بعد بیا زه تاسو وینم. لعلي لا ألقاكم. کیدی شي زه تاسو سره میلاو نه شم په دې ځای کې، په دې کوم ځای کې چې زه اوس ولاړ یم، کیدی شي بیا تاسو سره میلاو نه شم. دلته په غدیر خم کې بیا خطبه کړې وه که نه، واپسې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غدیر خم کې نصیحت کړی و که نه کړی و، موږ یې تفصیل ذکر کړی و. په هغې کې هم دا ویلي وو، یا ایها الناس انما انا بشر، زه ګوره انسان یم، یوشک ان یأتي رسول ربي فأجیب. کیدی شي زما د رب استازی راشي او زه د هغه دعوت قبول کړم. دې کې مې اشاره ده چې زه د دنیا نه تلو والی یم. یو روایت ته امام مسلم راوړی دی، الله اکبر. ابو هریره رضی الله عنه وایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند په آخرني ورځو کې دا خبره کړې وي، والذي نفس محمد بيده. په هغه رب مې دی قسم د چا په لاس کې چې زما ساه ده، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. نږدې وخت کې په تاسو باندې به داسې ورځ راشي چې ما به نه وي. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. او بیا به هر کس دا ارمان کوي چې دا پیغمبر مې ولیدی، دومره به زما سره مینه او دومره به ارمان ساتي چې دومره محبت به د خپلو بچو سره نه وي، د خپل کور والا سره نه وي، د دنیا قربانولو ته به تیاري، خو چې دا پیغمبر مې یو نظر ولیدی. نو دې کې اشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وکړه چې زه تاسو نه تلو والی یم. یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی، واثله ابن الاسقع رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو، موږ جومات کې ناست وی چې تزعمون انی من آخرکم وفاتا. ستاسو څه خیال دی چې زه به آخرنی کس مرم په تاسو کې؟ انی من اولکم وفاتا. زه به ګورې په تاسو کې اولنی کس مرم. دې کې مې اشاره وکړه چې تاسو نه به زه په نږدې وخت کې ځم. شپږمه نښه چې دې ته پکې اشاره و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والی. حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله حجة الوداع نه واپس راغی، یو څو ورځې بعد احد طرف ته ورغی. احد طرف ته لاړ، دغه غره هغه لمنې له کوم ځای کې چې هغه د اسلام هغه لوی لوی هستیانې هغه په خاورو کې پرتې وي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د دې دین دپاره هغه لوی قربانیانې ورکړې وي. مشهور کس په هغو کې حمزه رضی الله عنه هغه ملته و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړ هلته 8 کاله بعد لاړ. 8 کاله بعد چې هلته ورغی نو په هغوی باندې د جنازې لمونځ وکړو، بیا په قبرونو باندې. او صحابه کرام وی داسې دعاګانې وغوښتې او داسې لمونځ یې وکړو لکه څوک چې د چا نه رخصتي علي، لکه څوک چې چا ته دا وایي چې زه نور تلو والی یم.
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی خواله ورغی، په هغوی لمونځ وکړو، دعاګانې وغوښتې، او بیا په هغه ټیم کې دا خبره وکړه وي انی بین ایدیکم فرد، زه به ګورې ستاسو نه مخکې قیامت ته ځم او هلته به زه ستاسو انتظار کوم، وانا علیکم شهید، زه ګورې په تاسو باندې ګواه یم چې تاسو د دین دپاره جهاد کړی دی، د الله په لار کې تاسو وجلی شوي یئ، وان موعدکم الحوض، او د ملاقات ځای به زموږ حوض کوثري، وانی لانظر الیه من مقامی هذا، او زه ګورې د دې ځای نه هغه خپل حوض کوثر وینمه، الله ورته ښکاره کړو. او بیا صحابه کرامو ته دا ووایي، وایي زه ګوره په دې نه یېرېږم چې تاسو به شرک وکئ، خو دا یره مې دی چې د دې نه د دنیا د باندې پراخه شي او په دې کې مقابلې شروع کړي، نه دا به م تباه کړي. عقبه بن عامر رضی الله عنه وایي فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبه بن عامر وایي دا آخرنی نظر و چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړی و، دې نه بعد ما نه و لیدلی بیا. نورو صحابه کرامو بعضو لیدلی، خو عقبه بن عامر خپله خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دا نصیحت موږ ټولو ته وکړو، دا خطبه یې وکړه او دا تقریر یې وکړو، نو دا ما اخرنی پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو، دې نه بعد بیا ما هغه ولیدو چې کله ترې ساه ووته او دا بدن یې لکه شان پروت. یو اومه نښه هغه دا ده چې د سفر میاشت په دې اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په تکه توره تیاره کې راووتو. امام احمد دا حدیث راوړی د ابو موهبه رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم و، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه د شپې راپاڅولم. ابو موهبه وی ما ته وی چې ابو موهبه پاسه، انی قد امرت ان استغفر لاهل البقیع، ما ته امر شوی دی چې د بقیع مقبره کې چې کوم مسلمانان دي دوی دپاره بخښنه وغواړه، فانطلق معي، ما سره لاړ شه. نو زه ورسره روان وم، وی چې کله هلته د قبرونو په دې منځ کې ودرېد او د خپلو ملګرو په منځ کې ودرېد، نو هلته یې دا وویل السلام علیکم یا اهل المقابر، ای قبرونو والو په تاسو دې سلامي، لیهنی لکم ما اصبحتم فیه مما اصبح فیه الناس، مبارک دي چې ستاسو دپاره هغه حالات چې کوم په تاسو راغلي دي. لو تعلمون ما نجاکم الله منه، که تاسو ته دا پته ولګي چې الله تاسو د څومره لویو فتنو نه بچ کړي نو تاسو به ډېر خوشحاله شئ. داسې فتنې او داسې شر راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر راتلونکې فتنه د تېر شوي نه زوروره ده، هر راتلونکی شر د تېر شوي نه زورور دی. ابو موهبه وایي وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما طرف ته مخ کو، ما ته وی چې ابو موهبه انی قد اوتیت مفاتح خزائن الدنیا والخلد فیها، الله ګوره مالا د خزانو چابیانې راکولې، د دنیا د خزانو چابیانې، او همیشه به په دنیا کې یم، ثم الجنه، او بیا به جنت ته ځم. یو اختیار مال الله دا راکړه. وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة، او دویم اختیار دا چې اوس به د الله سره ملاقات وکړي او جنت ته ولاړ شي. ابو موهبه ما ورته وایي چې بأبي وأمي أنت يا رسول الله، زما مور پلار دې په تاسو قرباني، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، بس دغه د خزانو د چابیانې غوره کو، په دنیا کې به د همیشه دپاره یې موږ به درسره یو، بیا به جنت ته م لاړ شي. د صحابه کرامو خو دا شوق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره یي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا والله یا ابا موهبه، نن وی په الله مې دې قسمي، لقد اخترت لقاء ربي والجنه، ما په دې دوانو خبرو کې د الله سره ملاقات چې دی هغه مې غوره کړی. او بیا د بقیع ور لپاره بخانه وغوښت، او داسې بخانه ور وغوښت لکه اخرنی ملاقات چې دوی سره، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ. همدغه ځای کې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف شروع شو. د سفر د میاشت اخرنۍ شپې وي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري شروع شو. او مشهوره خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 ورځې بیماري تېره کړې ده، او تفصیل به راشي. امامتي به هم کوله، خلکو ته ورکوله. کله چې به دا بیماري ډېره شو نو بیا به جومات ته هم نه راوتو. 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا جومات ته نه راوته، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه
هغه امامتي کوله. اول پیر د تکلیف شروع کېدو دا قصه داسې ده، امام احمد راوړې ده، امام ابن حبان هم راوړې ده د عایشه رضی الله عنها نه. وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د بقیع نه راواپس شو او چې څنګه وی راغی زما په دې سر باندې دړو. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې لاړو نو عایشه رضی الله عنها ته څه ونه وي نو دا چې راپاڅېده سوچ کې شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته تللی، پسې لاړه. چې ووت اکثر د زنانو دا سوچي چې بلې ښځې پسې به تللی، نو چې ووته ویې کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بقیع کې دی، نو بیا زر زر کور ته واپس راغله. چې راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، وی زما په دې سر باندې سم دړو. عایشه رضی الله عنها وی ما وی چې وا رأسا، دا سر مې مات شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې بل انا یا عایشه وا رأسا، عایشې وی سر خو زما مات شو. دا تکلیف او دړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شروع شو، 14 ورځې دا تکلیف تېر کړی، بیا وفات شوی. وی بیا ما ته وی چې وما ضرکی لو مت قبلی فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. وی ما ته وی چې عایشې تا ته څه نقصان دی که زما نه مخکې مړه شوې، زه به در په خپلو لاسونو غسل درکړم، زه به دله کفن درکړم، زه به د باندې جنازه وکړم، زه به دې په خپلو لاسونو قبر ته کوزه کړم. عایشې رضی الله عنها ورته یا رسول الله لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. یا رسول الله ته خو به دا غواړې چې دلته ته بله په دې خپلو بیبیانو کې راولې. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو. ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه، او د دغه ورځې نه په هغه باندې بیا دړ او تکلیف ډېرېدو. عایشه رضی الله عنها وی وروسته به دا خبره کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد، وی ارمان چې د پیغمبر هغه خبره رښتینې شوې او ما له یې کفن نه کړی وی، ما له یې غسل را کړی وی، او په ما یې جنازه کړی وی، او زه یې په خپلو لاسونو ښه کړی وی. د دې ځای نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ ابتدا شوې ده. د سفرې د میاشتې اخرنۍ شپې وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقیع ته لاړ، د هغوی دپاره بخانه وغوښته چې واپس راغی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د سر درد شروع شو. ځکه د سر درد نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف زیات شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې بیمارۍ کې کله د یوې بیبي سره او کله د بلې سره عدل او انصاف د هغه عادت او د هغه د طریقه وه. نو کله چې د میمونه رضی الله عنها کور ته ورسېدو، وی اشتد به المرض، هلته بیماري ډېره زیاته شوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مخه تپوس کوو په دې بیمارۍ کې هم د دې بیبیانو نه، وی سبا به زما نمبر د چا سره وي، سبا به زما نمبر د چا سره وي. د عایشې رضی الله عنها کور یې یادو. نو هغې ولې اجازت ورکړو، پوه شو پې یا رسول الله ته د عایشې کور ته لاړ شي، هلته به ستا علاج وشي، هلته به ته دمه شي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم تره عباس راغی او علي بن ابي طالب رضی الله عنهم، هغوی دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان کړو، هغه پې لاسونه اچولي ورجلاه تخطان فی الارض، او دا خپې به دې ځمکه باندې راښکودې، او دواړو بوتو د عایشه رضی الله عنها کور ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنۍ ورځې د بیمارۍ دا د عایشه رضی الله عنها په کور کې تېرې کړې دي. یو روایت کې راځي وی په مخه به یې دا وي این انا غدن، این انا غدن، سبا به زه کوم ځای کې یم، سبا به کوم ځای کې. یرید یوم عایشه، د عایشې رضی الله عنها ورځ یې یادوله چې هغه ورځ به کله راځي. فأذن له ازواجه یکون حیث شاء، ټولو بیبیانو ورته په یو ځای ووایي یا رسول الله چې کوم ځای دې خوښ یې هلته لاړ شه. نو د عایشه رضی الله عنها کور ته لاړ. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. نو د عایشه رضی الله عنها په کور کې و حتی مات عندها، تر دې چې هلته بیا وفات شو. هغې به ور خیال کوو، هغې به مې پټۍ یخوده او خلک بیا خواله تپوس له راتلو.
په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري ښه ډېره شوه او د جسم ګرمایش یې دومره ډېر شو چې په کپړه له پاسه به چا لاس کېښود نو هغه کپړه به هم ګرمه وه یو روایت کې راځي امام ابن ماجه راوړی دی امام بخاري هم راوړی دی په الادب المفرد کې ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم او په هغه باندې تبه وه سمه تبه پرې وه فوضعت يدي عليه وی ما په هغه باندې لاس کېښود فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف لپاسه به کمبل پروت و هغه کمبل هم ګرم شوی فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك وی ما ورته یا رسول الله تبه د باندې ډېره زیاته ده وی ما ته وی چې إنا كذلك په موږ پیغمبرانو باندې سختې ډېرې راځي يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر زمونږ دپاره سخت هم ډېرېږي او زمونږ دپاره اجر هم بیا ډېري په دغه وخت کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی وی دخلت عليه وهو يوعك تبه به ډېره زیاته وه وی ما ورته چې یا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا په تا باندې ډېره زیاته تبه ده وی ما ته وی چې اجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم په ما داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې راځي وی ما ورته چې یا رسول الله أن لك أجرين تا له خو به الله اجر هم بیا دوه پیرې درکوي وی راته وی چې او اجل الله به ماله اجر هم دوه پیرې راکوي ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه هر مسلم ته چې تکلیف ورسي هر مسلمان ته چې سخته ورسي که بیماری او د بیمارۍ نه علاوه إلا حط الله به سیئاته مگر الله ریجی په دغه سختۍ سره ګناهونه د دې مسلمان کما تحط الشجرة ورقها لکه څنګه چې د ونې نه ده پاڼې ریجي دغه شان د دې مسلمان نه الله په دې بیماریانو سره او په دې سختو سره او په دې تکلیفونو سره دا ګناهونه ریجي صحیحینو کې حدیث د عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کور کې او دا تبه پې زیاتېده دا تکلیف پې زیاتېدو ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان څوک نه دی لیدلی چې په هغه دې دومره تکلیف تېر شوی لکه څنګه چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په دغه دوران کې عایشه رضی الله عنها به دا معوذات وی معوذات دا سورة الفلق سورة الناس سورة الإخلاص دا به وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چوف کول او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس به دغه په بدن باندې راښکودو وی ځکه چې دغه په لاس کې برکت كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها وی تلاوت به ما کو او لاس به دغه ما دغه په بدن راښکودو ځکه چې دغه لاس برکتي و چې الله وله شفا ورکي او دا سخته پې کمه شي او دا بیماري ختمه شي د دې دپاره به وي دا اخرني 3 سورتونه ما په هغه باندې په مخه وي او په هغه به مې چوف کول په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله دا تکلیف ډیر شو او هغه بېهوشه شو او بیا راپاڅېد او بیا بېهوشه شو نو دا خپلوانو دا بیبیانې پې ویرېدې او دا ګمان یې وکړو ان به ذات الجنب چې په ده باندې ذات الجنب بیماري راغلې ده ذات الجنب بیماري د هغه بیمارۍ ته وایي چې په دې تشو کې دانې راوخیږي دانې په هغې کې نه وي او دا دانې دننه په دې تشو کې وډزېږي او د هغې د لاسه سړی اکثر چې دی هغه مړ شي او ډېر کم وي چې هغه بیا پاتې شي نو د هغوی دا مطلب و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې دا تبه دومره ډېره شوې ده او دا تکلیف پې دومره زیات شوی دی نو په ده باندې به ذات الجنب بیماري ځکه روایت کې راځي امام احمد دا روایت راوړی دی اسما بنت عمیس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې اول پیر بیماري راغله د میمونه رضی الله عنها په کور کې او دا بیماري زیاتېده تر دې چې بېهوشه شو نو بیبیانو د یو بل سره مشورې وکړې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دوایي ورکړه فی لده فلدوه دا یو داسې دوایي وه چې د خولې په دې یو غاړه کې به یې ورکوله انسان ته چې د دې سره دی ښه شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راپاڅېدو نو په دې باندې خوشحاله نه شو وی ان ذلك داء ما كان الله ليعذبني به دا خو یو بیماري ده ورانه بیماري ده الله په دغه بیمارۍ کې ما نه اخته کوي تاسو ولې ما له د دغې د علاج راکو او ولې ما له د دغې د دوایي راکوله
په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ته نصیحت وکړو. عائشه رضی الله عنها وی ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى عثمان بن عفان رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو په عثمان پسې، وی راوغړی فجاء فخلا به، وی راویې غوښتو ځان سره جدا کېنو. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سره خبرې کولې، پټ یو بل سره ناسو، او ما د عثمان رضی الله عنه مخ ته کتو، د هغه د مخ رنګ بدلېدو د دې خبرو سره. قالت رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها وی فكان من آخر كلام كلمه، آخرنی خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عثمان سره کړې وه، ان ضرب منکبه، په دې اوږې وله لاس، دې اوږې له وله ګزار ورکو، یو سپېړه وله دې اوږې له ورکړه، او دی ورته وي یا عثمان، اے عثمان، ان الله عز وجل عسى ان يلبسك قميصا، الله به تعالی یو کمیس درکوي، اشاره خلافت ته و چې الله به ګوره تعالی هم خلافت درکوي. فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، که منافقان را جمع شي او تا نه دا کمیس ویسته غواړي، نو دا کمیس به نه وباسې تر دې چې زما سره دې ملاقات وشي. دې کې اشاره هغه فتنې ته ده، کومه فتنه چې په عثمان رضی الله عنه باندې راغلې وه. خوارج د هغه په خلاف باندې راوتي وو، خلک د هغه په خلاف باندې راوتي وو. هغه انسان عثمان رضی الله عنه چې صد پاس د 80 کالو په عمر کې و، هغه سپینګیری انسان د خوارجو په لاس باندې شهید کړی شوی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وصیت باندې هغه ښه پوره عمل کړی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ملاقاته پورې هغه کمیس نه دی ویستی، هغه خلافت یې نه و پرېښودی. او ځکه سیرت کې راځي چې عثمان رضی الله عنه په خپله، ځکه چې په هغه باندې ډوډۍ بنده وه، اوبه یې پرې بندې کړې وې، نو عثمان رضی الله عنه په خپله وایي چې ما خوب کې لیدلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې ته به ما سره روژه ماته کې، ما سره به روژه ماته کې په جنت کې. نو پاک په ورځ باندې عثمان رضی الله عنه شهید شو او د دنیا نه دقه شان لاړ چې نه اوبه څښلې وي او نه یې څه خوراک کړی و، ظالمانو پرې دا هر څه بند کړي و. نو په دې اخریني وخت کې عثمان رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دغه نصیحت کړی و. یو حدیث کې دا راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو او دا تبه ډېره زیاته شوه، حتی اغمی علیه، تر دې چې بېهوشه شو، او دا د هغه د وفات نه 15 ورځې مخکې. نو کله چې راپاڅېدو د دې بېهوشۍ نه او په هوش کې راغی، نو یې په ما باندې 2 بوقې اوبه، په ما باندې 2 بوقې اوبه د جدا جدا کویانو نه چې اخیستی شوي هغه راوړئ، په ما یې راواړوئ، لعلی استریح، د دې دپاره چې زه دمه شم، لږ دا تبه مې کمه شي، دا تکلیف مې کم شي. فاعهد الى الناس، نو چې وزم د خلکو ته څه خطبه وکم او د خلکو ته نصیحت وکم. او په دې کې حکمت دی سبحان الله چې هر ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا 2 خبرې ذکر کړي دي د شفا په دې مسله کې چې کله انسان بیماري. لکه ګوره دلته 2 بوقې ویلي دي د جدا جدا کویانو نه اوبه راوړئ. دغه شانې ویلي یو حدیث کې لکه صحیح بخاري کې دی چې څوک سحر 2 کجوري عجوه خوري الله به د جادو نه ساتي. دغه شان حدیث کې دا راځي چې څوک بیماري نو په کوم ځای چې دړي په هغه ځای د لاس کېږدي وپېرېږدي ووایي اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دغه شان بله دعا یې خورې د وپېرې به دا وایي اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. دی هر ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا 2 عادت ښوولی دی. نو په دې کې حکمت دی او په دې سره شفا میلاویږي انسان ته. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې 2 بوقې اوبه د جدا جدا کویانو نه به راوړئ. نو کله چې دا اوبه راوړی شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو خانک کې کېنو، هغه خانکو د پیتلو خانکو د حفصه بنت عمر رضی الله عنهما، او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اوبه واړولې حتی طفق یشیر الیهم ان قد فعلتن. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا اشاره هغوی ته شروع کړه کله چې بیا د اوبه واړولې، وی بس دی بس دی زه اوس نور برابر یم. د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وتی دی او صحابه کرامو ته ناشنا خطبه کړې ده، د سر نه کپړه تاو کړې وه، په اوږو باندې صادر پروت و، او په هغه تکلیف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا نصیحتونه کړي دي. هغه څه نصیحتونه یې ویلو انشاءالله دا به
روان نشست او درس تفریدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دا سیرت په خیر سره سرته ورسو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې ورسره زموږ د ټولو ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.